یو څو ګامه حمزه سره په کال 1900 سپتمبر د خیبر په لوړګي کې د باز میر خان ملک په کور کې پیدا شو. په 1914 کې د لوړګي د لومړي ښوونکي په ور وننوت. په 1913 د پېښور د اسلامیه کالج دویم ټولګي ته بدل شو. په 1928 کې د جنورۍ 21 باندې د خواجه معین الدین چشتي زیارت له خپل ورور بلخي خان سره اجمیر ته لاړو او بیا دیلۍ ته ستون شو او همدلته د هغه د قوله د پتري روجان ډیوه بله شو. 1928 د خپل دوست میر عالم خان په ملګرتیا په فلمي کمپنۍ کې د کار لپاره ممبئی ته لاړو. 1935 کې د آل انډیا ریډیو پېښور څانګې لپاره اولنۍ پښتو ډرامه زمیندار ولیکله. په 1938 کال کې د پښتو منظومه ډرامه د ډمانو ښار ولیکله، خو وروسته یې نوم د شوقیانو ښار کړ. په 25 مارچ 1940 د سید عبدالستار شاه په نوښت د جوړ شوي د ادبي ټولنې بزم رحمان د کلنۍ غونډې په لړ کې د مالګې منډۍ په پارک کې د کاظم خان شیدا پر دې مصرع سیاه مار په نظر نه راځي ماښام دی دا غزل واورو. د دعوت یې رقیب کړی انتظام دی، خدای دې خیر کړي نوی رنګ د انتقام دی. تورې سترګې دې زما زړه ته په ایر دي، بیا خپ شو په کعبه تړلی لام دی. په 1951 کال کې د کابل منظومه سفرنامه یې ترتیب کړه، خو د خپرېدو سره د حکومت لخوا پې بندیز ولګېدو. په 1994 فروری په 18 بالاخر د پښتو د غزلي او عرفاني شاعرۍ سرلاري او د هنري او داستاني نثر د ډګر ستر اتل خپل ستر رب ته د خپل 87 کلن ویاړي ژوند د امانت په سپارلو د پښتون او افغان ولس د سوکالۍ، سرلوړۍ او د پښتو ژبې د پرمختیا په ارمان جنت ته له پښتو سره لاړو.